السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. رب زدنی علما. انشاءاللہ نن به سورہ یونس آیت نمبر 28 به وایو، 28 یعنی 28. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي، والله دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوه کړي، او بیا دې الله تعالی موږ ته عمل کول په دې قرآن باندې آسان کړي. آمین. دې نه وروستوني آیات کې الله تعالی د هغو خلکو ذکر وکړو چې چا بدیانې کړي وي، هغوی دپاره به د بدۍ په بدلې کې سزا یې همغومره څومره چې بدۍ کړي وي، او دوی باندې به ذلت خور وي. الله تعالی طرف نه به دوی ته هیڅوک بچ کوونکی نه وي، نه به د الله عذاب نه دوی څوک بچ کوونکی وي. داسې به تور مخونه وي د دوی، ته به وایې لکه توره شپه پرې راخوره ده، دغه ملګري د اور دي او دوی به همیشه په دې اور کې وي. اوس الله تعالی د مشرکانو قیامت کې حالت ذکر کوي، یعنی قیامت یو حلقه غوندې منظر کشي ده چې قیامت کې به د دې مشرکانو څه حال وي، چا چې دنیا کې د الله نه علاوه بل چا عبادت کړی وي. عبادت معنا الحمدلله تاسو زده کړي به وي، بار بار شوې ده. چا نه چې امداد غواړي، چاته چې سرکش عاجزي کوي، او څوک چې ځان ته را مدد شه، او څوک چې ځان ته راغواړي او خپل مشکلات ورته وایي. په دې کې د الله نه علاوه که فرشتي دي، که انبیاء کرام دي، که نیکان خلق دي، که بوتان دي، که هر څوک چې دي، خو چې الله نه علاوه د بل څوک ځان دپاره مشکل کشا حاجت روا ګڼلی وي. الله دې موږ تاسو بچ کړي. څنګه چې دا خلق زموږ په معاشره کې قبر پرست دي، قبرونو والا باباګان دي، څوک یو بابا دی، چا بل بابا دی، څوک پیر بابا دی، او څوک لوی ځوان دی، او څوک فلانی ځوان دی، او څوک داتا گنج بخش دی وغیره. نومونه خو دوی ورته ورکړي دي ټول. نو الله فرمایي دا به ټول مونږ راجمع کړو سره د دې منونکو. ویوم، او په کومه ورځ چې نحشرهم مونږ به راجمع کړو دوی جمیعا اټول، دا ټول به مونږ راجمع کړو د مشرکان. ثم بیا به مخکې آیات تیر شو که نه چې اولئک اصحاب النار، دا ملګري د اور دي، دوی به قیامت پورې زمونږ راجمع کړو. ثم بیا نقول مونږ به ووایو للذین، اغو خلکو ته اشرکو چې شرک کړی دی الله سره، الله سره شریکان جوړ کړي، دی ته به ووایو مکانکم، په خپل ځای ودرېږئ، ځای دې تاسو یعنی په خپل ځای ودرېږئ، انتم تاسو و شرکاؤکم، او شریکان دي تاسو، چا چې تاسو عبادت کړی دنیا کې، چا نه چې بدل غوښتلی، څوک چې تاسو آخرت کې ځان دپاره سفراشیان ګڼل. دا فزیلنا، بیا به مونږه بلتون راولو، جدائی به راولو، بینهم د دې په منځ کې، یعنی دا کمو کسانو چې عبادت کړی شوی وي دا به دوی نه بیل کو، که دې کې پیغمبران دي، او که نیکان دي، او که عیسی علیه السلام دی، او که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوی عبادت کړی دی، او که مثلا بل څوک دی، که لوی ځوان دی، او که عبدالقادر جیلانی دی وغیره، دا ټول به مونږ دوی نه بیل کو. وقال او وبوایي شرکاؤهم، د دوی شریکان، د چا چې دوی عبادت کړی دی، دا به ووایي، دا مشتاچا دا کوم چې دوی بوتان او خدایان جوړ کړي وو، دا به ووایي ما کنتم، نوی تاسو ایانا زمونږه تعبدو، ما ایانا زمونږه تعبدون، عبادت کوونکي، تاسو خو زمونږ عبادت نه وکړی. دا به ولې ووایي حالانکه عبادت خو کړی و؟ دا به ځکه ووایي چې دا قبر کې پراته دي، دوی ته دا پته نه لګي چې زمونږ عبادت څوک کوي. او دې نه دا خبره هم معلومه شوه چې سماع موتا چې کوم د خلکو عقیده ده چې مړي اوري، دا په دې آیات کې یو بهترین دلیل دی چې مړي نه اوري. او چې موږ ورته وایو چې مړي نه اوري، نو بیا مختلف دلایل بیانوي، او یو دلیل دا پکې بیانوي چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بدر کې هغه کوی ته کافر ورو غورځول، نو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله ووروله ورته. نو بهرحال مړي نه اوري. او الله تعالی په همدې قرآن کریم کې بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې ته مړو ته نشي اورولی. نو الله تعالی چې وغواړي هغه هر څه کېدلی شي، هغه هر څه کولی شي، خو الله تعالی دا ویلي دي چې مړي نه اوري. نو دی به وایي چې مونږ عبادت نه دی شوی، ځکه به دا وایي چې دوی ته دا اډو پته نشته چې زموږ په قبر باندې بره څه روان دي،
څوک سجده کوي او که څوک طواف کوي او که څوک مدد غواړي او که څوک څه کوي. همدغه رنګې دا کاڼي وغیره دا به هم ووایي، ځکه چې په دې نه پوهېږي چې موږ څوک عبادت کوي که موږ څه کوي. الله تعالی دې موږ داسې خلکو نه او داسې صفتونو نه بچو ساتي. الله دې موږ شرک نه بچو ساتي. الله دې موږ شرک نه بچو ساتي. الله دې موږ شرک نه لرې وساتي، لکه مغرب نه مشرق ته. و یوم په کومه ورځې نحشرهم چې موږ به راجمع کړو دوی جمیعا اټول، ثم بیا نقول موږ به ووایو للذین او خلکو ته اشرکو چې شرک کړی دی مشرکان، مکانکم په خپل ځای ودرېږئ، خپل ځای باندې ودرېږئ، انتم تاسو و شرکاؤکم او شریکان دي تاسو، یعنې چا هم چې عبادت کړی دی. فزیلنا بیا به مونږ جدایي واچو بینهم د دوی په منځ کې، وقال او به وایي شرکاؤهم د دوی شریکان چا چې عبادت کړی دا به وایي ما کنتم نه وی تاسو ایانه زمونږه تعبدون چې عبادت هم کو.